دا یو ورو سوال کړی دی چې غاښونه صفا کول په دې نن سبا د برش او ټوت پیسټ چې ورته وایي او په دې باندې معجون د غاښونو هغه په دې سره غاښونه صفا کول د روژتي انسان دپاره جایز دی او که نه جایز دی. دا سوال ډېر کیي، عوام اکثر دا سوال کوي. جایز دی، هېڅ خبره نه ده، خو شرط پکې دا دی چې څه تیر نشي. او که چېرته څوک یې ډېر ضرورت ورته نه وي او شپې ته یې اړوي ډېره ښه ده. که ډېر ضرورت ورته نه وي او څوک یې دغې ته اړوي چې روژه ماتي نه بعد به وکړي نو بیا ډېره ښه ده، ځکه چې خبره بلکل د شک او د شبهې نه ووته. خو که څوک یې د روژې په حالت کې دغه برش استعمالوي او دا کمې دوايانې چې دې دپاره راوتي د غاښونه پرې صفا کېږي کم معجون چې دي نو دا استعمالولی شي، هېڅ حرج پکې نشته، خو صرف دومره دی چې احتیاط به کوي چې دا تیر نشي. والله